السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو راځئ موږ تاسې د انټرچینج کتاب څلورم یونټ ته راورسېدلو چې لومړی درس پیل کوو سټارټ اخلو whose jeans are these دغه پتلونونه د چا دي پتلون جیمز بنا پتلون clothes جامې clothes for work یعنی هغه جامې چې خلک د کار لپاره اغوندي clothes for leisure او هغه کلی چې خلک یې د تفریح لپاره اغوندي نو لاندې راځو ټای ویل کېږي نیکټای ته صحیح ده شرټ ویل کېږي د سپین کمیس ته بیلټ ویل کېږي کمربند ته او په د لاس کې دی دا کوټ دی او د کوم چې د خوسته دی جاکټ دی لاندې چې کوم دی پینټس دی او سوټ خو مکمل د سوټ ته ویل کېږي او سکرټ لنډ کمیس ته ویل کېږي سکرف منه د کلابان بلاوز منه د کوم چې دی دغه ښځې چې لاندې کوم کمیس ته چولی دغه دی کېږي بلوز او د بل طرف ته راځو کلوز فار لیجر هغه جامې چې خلک یې ستیرۍ لپاره اغوندي هیچ د خولۍ ته ویل کېږي او ګلاوزونه ته ویل کېږي دستکش بوټس د کوم بوټان چې دا اغوستي دغه ته انګلیسي کې بوټس وایي او سویټر کې بنین ته کپ خولۍ ته ټي شرټ بیړستوني کمیس ته شارټس د لنډ کمیس ته ویل کېږي چې دغه دوی کوم اچولی دی سوکس منه جرابې سنیکرز سپورټي بوټونه او هیلز سینډل شوز بوټان رین کوټ د باران کوټ ډریس کمیز پاجمز هغه جامې چې خلک یې د کېږي اغوندي او سویم سوټس د لامبو وهلې چې خلک لامبي کې بیا دا شی اغوندي سویم کوټس او دا شی سویم سوټ اغوندي نو کمپلیټ د چارټ with the word from part A وایي تاسې دغه چارټ بشپړ کړئ له اول هغه کلماتو څخه چې په اوله برخه کې دي دا باندې تاسې خپله کار وکړئ لاندې راځو peer work look around the class وایي تاسې کلاس روم شاوخوا وګورئ what clothes do you see تاسې کومې جامې وینئ ټیله پارټنر ملګري ته ووایئ I see jeans زه یو پتلون وینم a sweater یو بنین وینم بوټس بوټونه and او داسې نور تاسو دا ډول دغه محاوره اوږده کړئ نو لاندې راځو کلرز رنګونه لیسن اینډ پراکټس غوږ شئ تمرین وکړئ وایټ ویل کېږي سپین ته ډارک ګرې لږ غوندې چې خړ وي یعنې تور خړ غوندې براون نسواري رنګ لایټ ګرې دا لږ غوندې سپین خړ او بیج دغه ته ویل کېږي یعنې بیج او ډارک براونز ګرې لایټ براون بلاک تاسې خپل رنګونه وینئ چې ریډ پینک اورنج یلو لایټ گرین ډرینک گرین dark green light blue dark blue او purple what are your favorite so لاندې راځو کني بیتا group word وای تاسې په ګروپ کې کار وکړئ ask about favorite colors وای تاسې د خپل خوښو رنګونو په اړه پوښتنې وکړئ for example what are your favorite colors تاسې د خوښې رنګونه کوم دي My favorite color are زما د خوښې رنګونه are dark and green and purple زما د خوښې رنګونه تور شین او ارغواني دي بل راځو سیده ګروپ ورک په ګروپ کې بیا کار وکړئ describe the clothes in exercise 1 وایي تاسې دغه جامې تشریح کوئ په اول exercise یا تمرین کې for example this suit is beige دغه سوټ چې کوم دی beige دی او د پاجمز are light blue او د پاجمز د خوب جامې چې خلکو د کېږي اغوندي یې لږې غوندې شنې دي it's a disaster دا یوه بدبختي ده یا یو ناورین دی راځو لاندې great یو پیټ دی بل جولی دی listen and practice غوږ شئ او تمرین وکړئ what are our clothes are dry great our clothes are dry ډېر ښه زمونږ کالي وچ دي So where is my new blouse زما نوی بلوز چیرته دی what color is it څه رنګ لري it's white سپین دی so here is a light blue blouse دلته یو یعنې لږ غوندې شین بلوز شته دی is it your ایا ستا دی no it's not mine نه زما نه دی wait is it mine هو زما دی it's a disaster دا خو یوه بدبختي ده یو ناورین دی oh no all our clothes are light blue زموږ ټول کالي لږ شنه شوي دي here is a problem ستونزه دغه ده مشکل پیدا شول it's these new blue jeans وایي د دغه د پتلون له لاسه ټولې جامې یا ټول شیان چې کوم دي شنه شوي دي whose jeans are these دغه د چا دي جولي ورته وایي they are mine دا زما دي pronunciation ته راځو لاندې
the letter S and SH. Listen and practice. Notice the pronunciation of S and SH. And SH. Suit, shirt, socks, shorts, scarf, shoes. Read the sentences. وایتاسي دغه جملې ولولئ. Pay attention to the pronunciation of S and SH. وایتاسي د دغو تلفظونو ته تلفظ ته شی وکئ توجه وکئ. So this is Sandra's new shirt. وای دغه د سانډرا نوی کمیس دی. These are Sammy's purple shoes. وای دغه ارغواني بوټان د سیم دي. What are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? زما بوټان او جرابې چیرته دي؟ My shirt and t-shirt are blue. زما کمیس او بیډستونی کمیس چې کوم دی شرټ او بیډستونی کمیس هغه شین دی. نو لاندې راغلو objective ته. Adjective is a word which modify noun or pronoun. یعنی هغه کلمه ده چې هغه اسم ته یو څه ور اضافه کوي یا اسم او ضمیر شی تشریح کوي. For example, my, your, these are his socks. دا د هغه جرابې دي. These are mine. دا زما دي. These are yours. دا ستا دي. These are her. دا د هغې دي. These are ours. دا زموږ دي. These are their. دا د دوی دي. Name. Patty's name. Julie's James. Patty's blouse. Jimmy's James. Rex's t-shirt. Whose blouse is this? دا هغه بلوز د چا دی؟ It's pet. د pet دی. It's Patty's. د pet دی. Whose jeans are these? دا د چا دي؟ They are Julie's. دا د جولی دي. Complete the conversations. وایي تاسې دغه محاوره بشپړه کوي. The correct words په سم کلمو سره in parentheses چې په دې قوسونو کې دي. Then practice with a partner. بیا د ملګري سره تمرین وکړئ. Hi, these aren't our clothes. دا جامې زموږ نه دي. You're right. تاسو رښتیا وایئ. Ours are over there. Ours are over there. زموږ هلته دي. These aren't my gloves. دا زما ګلوزونه نه دي. Are they yours? آیا ستا دي؟ No, they are not. دا زما نه دي. Mine is no. No, they are not mine. دا زما نه دي. Ask Sally. د سلی څخه پوښتنه وکړه. Maybe they are hers. شاید چې د هغې وي. نو د لاندې دا به هم درته ووایم. So whose shirts are these? دغه کمیسونه د چا دي؟ Are they Julie and Pete's? Are they Julie's and Pete's? آیا دا د جولی او پیټس دي؟ No, they are not. Theirs t-shirts blue. They are not their t-shirt. دا د دوی t-shirt نه دي. But these socks are theirs. خو دغه جرابې د دوی دي. نو دا د لاندې خپله جوړې کړئ. Class activity ته راغلو. So put one of your things in a box. وایي تاسې یو خپل شی په باکس کې واچوئ. Then choose a different thing. بیا یو بل شی انتخاب کړئ from the box د کتاب څخه د دې باکس څخه Go around the class په سیم کې لوټ شئ and find the owner مالک یې پیدا کړئ. For example, is this your watch? Is this watch yours? آیا دغه ساعت د ستا دی؟ No, it's not mine. نه زما نه دی. Maybe it's Rex's. شاید چې د Rex وي. So his shirt is green. د هغه کمیس شین دی. Listen to someone describe these clothes. وایي تاسې غوږ شئ چې یو څوک دغه جامې تشریح کوي. Number the picture. تاسې دغه نمبر تشمیره ورکړئ from 1 to 6. له اول څخه تر شپږ پورې. نو یو ګریک دی، پیټرک دی، الکس دی، بیت، انا او ګریس. So لاندې راځو بي ته. Peer work. جوړایز کار وکړئ. Now talk about the people. اوس تاسې د خلکو په اړه خبرې وکړئ. What color are their clothes? چې دوی جامې څه رنګ لري. What color is Patrick's shirt? د پیټریک کمیس سره کوم رنګ لري. It's green and white. نو تاسې هم دا ډول جامې جوړه کړئ. For example, what color is Greg t-shirt یا blouse سره کوم رنګ لري. نو لاندې راځو weather ته. Weather and seasons around the world. یعنی هوا او سیزنونه د نړۍ په شاوخوا کې. د نړۍ په شاوخوا کې هوا او موسمونه. It's spring in Brazil. په برازیل کې یعنی ژمی دی، پسرلی دی. It's warm. هوا ګرمه ده. It's very sunny. او ډېره لمریزه ده. او بل ته راځو. It's summer in South Korea. په جنوبي امریکا کې وړی دی. It's raining. باران وریږي. It's hot and humid.
humid یعنی هوا سخته ده او متعدله یا نمجنه ده. Its fall in the US په متحده ایالاتو کې وړی دی منی دی. It's cold هوا ښه ده. Cloudy it's cloudy and windy ورځینه یعنی د وریځ څخه ډکه او باد هم لري. It's snowing so it's winter in Russia په رشیا کې ژمی دی. It's snowing وریږي. It's very cold ډېر سړه دی. So what season is it now اوس کوم سیزن دی. What is the weather like today What's the weather like today نن ورځ هوا څنګه ده. What's your favorite season ستاسو د خوښې سیزن کوم یو دی. نو دا هغه چې د نن ورځې خپرونه چې موږ تاسو سره وویله. تاسو هڅه وکړئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسو وکولی شئ دغه انټرچینج کتاب دلته زما سره په همدې چینل